هغه خلک چې پر هغو باندې عمرونه تېر سوي دي، کلونه تېر سوي دي، 40 کاله یې په دې نظام کې سیاسي سلسله کې تېر کړي دي، هغه په نظام کې پخ سوي خلک دي. هر چا ته دا ښه معلومیږي چې د افغانستان په خدمت کې چا ښه کردار ادا کړی دی، چا د افغانستان سره خیانت کړی دی. البته ځوانه طبقه چې د ټول عمر سلسله یې 20 کالو ته یا 25 کالو ته رسېدلي یا 13 کالې، هغو ته هغه واقعیت و حقیقت د افغانستان د رښتونو بچیانو د خادمانو دا ډېر نه معلومیږي. نو دا دنیاوال کوشش کوي، هغه څوک چې د افغانستان دشمنان دي کوشش کوي چې دا ځوانه طبقه چې د جامعې ورته ضرورت دی، ورته اړتیا ده، دغه پر د خپل نظام باندې بې اعتماده کړي. نو یوه توصیه مو درته دا ده چې تاسې خپل افکار، خپل نظرونه کوشش وکړئ سالم یې وساتئ. د سالم ساتلو لاره دا ده چې په اول قدم کې کم ځوانان چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې خدمت کې مجاهدین دي، دا چې د خپلو مشرانو په هدایاتو، د خپلو استادانو په هدایاتو باندې کوشش وکړي چې پر هغو باندې ډېر تمرکز ولري، خپل ذهن سازي د خپلو استادانو او مشرانو د خوا وکړي. او کم ځوانان چې په نظام کې داخل نه دي، د باندې پاتې دي، د هغو څخه مو دا غوښتنه ده چې هغه دې کوشش دا وکړي د هغه ځوانانو سره د نږدې تعلقات وساتي چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې دننه خدمت کوي، د هغو سره عملي تجربې او عملي کارګزاریانې ورسره دي ښه استفاده به ځینې وکړي. او په دوهم قدم کې هغه د اعتماد او د باور استادان چې دی یې لري چې د افغانستان په دې سلسله کې په خدمت کې رښتینې پاتې سوي دي، د هغو سره دې خپل جریانات شریکوي که کومه اشتباه ورته پیدا کېږي. میډیا چې ده، فیسبوک چې دی، ټویټر، دا چې د ځان دپاره حاکمان او قاضیان نه ګرځوي چې د هغو د خوا څه ویل کېږي دی پر هغو باندې فیصله کوي. الله دې نه کوي د هغو فیصلې کله کله د سړي بیا تباه کوونکي حالت مابین ته راوړي. اسلامي امارت دا زمینه درته برابره کړې ده الحمدلله چې د وزارت په چوکاټ کې لوی معینیت د دغه چارو دپاره تشکیل کړی دی. او کوشش دا دی چې دغه ځوانان د افغانستان دا سره متحد سي، د افغانستان راتلونکی دی جوړ کړي. دا نن څوک د افغانستان په نظام کې یا وزیران دي یا ولسوالان دي یا رئیسان دي یا والیان دي، نو خو کل من علیها فان، مرګ به هر چا ته راځي. الله تعالی چې دا نظام ته بقا ورکړي، سبا به دغه چارې تاسې ځوانان مخ ته وړي.